راځي او موږ ته وایي چې د ټي ټي پي بریدونه مکمل بند که. نو د ده خو یو علاج ده چې فوز او دا امکانات دا ټول د موږ ته حواله کړي چې موږ په 2 ورځو کې دا ټي ټي پي ورته ونیسو، بس هلته له دې مشکل نه خلاص کړو. یعنې نه ټي ټي پي چېرته د افغانستان په خاوره کې؟ د هغوی په خاوره کې د هغوی خو برید خو هلته کېږي. زه مجبوره ټي ټي پي په پېښور کې ونیسم، زه مجبوره ټي ټي پي په لاهور کې ونیسم، زه په کراچۍ کې ونیسم. نو داسې خو نشم کولی چې زه په کابل کې ناست یم ټي ټي پي تا ته په اسلام آباد کې لاس تړلی درکړم. ته د څه شي دپاره تنخوا اخلې؟ ته د څه شي باندې امکانات اخلې؟ ته د څه شي لپاره دا دومره لوی هېواد د اټم دا سبا به اټم بم درنه وړي، بیا به ما ته وایي دا ټي ټي پي وړه افغانستان ته یې راوړی. که دا سبا د پاکستان اټم بم غلا سي دغه پړه به بیا په موږ باندې اچوي. د خدای روی وکوي. دا ستونزه باید حل سي. ولا د دوی اټم بم رکېږي، دوی به نړیوالو ته وایي چې دا اټم بم افغانستان ته وړی، بیا ورپسې ګرځه له کومه یې کوې. دا غونډاسکي نور بند کوي، په موږ یې مه راولئ. دوی نښلولې همدې ته دغه اټم بم په امریکا خرڅوي، بله ورځ به اعلان وکړي چې اټم بم ورک ده، دا ټي ټي پي وړی ده. چېرته یې وړی؟ افغانستان ته یې وړی، دلته بیا ورپسې ګرځه. اتهامات پیدا نه کوي. صفا سوچا مسلماني خبره. مذاکراتو ته کښېنه، هغه غوښتنې چې کوم عقل یې مني. د پېښور برید په ما مه اړوه، د کراچۍ برید په ما مه اړوه، په تورخم کې زه پوسته جوړوم ته راباندې برید کې ملامتي بیرته په ما اړی. تا څه فکر کړی ده؟ دغه ستونزې دې په خپل ملک کې هوارې که. فوج به د سبا به د فوج سره لښکر ورکي، آرمي چیف به دې ورکي، د قول اردو قمندانان به دې ورکي. ولا دا ټي ټي پي کابل ته وړي دي، بیا دلته ورپسې ګرځه. نو دا غلطې خبرې دي، دا اتهامات دي، دا د دوی ناکامي ده. دا دنیاوالو ته نه پوهېږم د دوی سیاست جرړې خطرناکې دي چې دوی په دغه کې راتلونکي کې دوی څه شي لري. زه په خدای دغه ته حیران پاتې یم. یو هیواد چې په قرضونو کې ډوب، ملت غرق، امنیت تباه او پړه په افغانستان باندې اچو. موږ په خپلو وینو کې لامده یو. قسم په خدای بهیر صاحب زموږ د 40 کلن جګړې د زخمیانو زخمونه لا تازه دي، د کونډو مو اوښکې ولاکه وچې سوي، د یتیمانو مو سرونه هماغسې ببر دي. هغه چې د دوی په مرسته راغلي ناټو زموږ کورونه وران کړي لا کنډر دي. نو زه به بل هیواد کې جګړه څنګه خواکه کړم؟ دا د عقل او منطق